سلامونه احترامات هیله لري چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، یو شی چې ما نوټ کړی دی او زما هغه ملګري چې کوم دلته مختلف اداراتو کې کار کوي اکثرا دوی ماته وایي هغه دا دی چې وطنداران هر کله کوم اداراتو ته لاړ شي دوی آنلاین اکاونټونه خلاص کړي. ځکه دلته به ډېرو اداراتو کې چې کله ته ثبت نام کې نو ته به آنلاین کې او دې دپاره تا ته ایمیل او پاسورډ پکار دی. اوس یو وطندار ځي یو ادارې ته هغه ته اکاونټ خلاصیږي، هغه ادارې مسؤله څوک چې هلته کار کوي هغه درته وایي چې دغه ستا پاسورډ شو، دغه ستا ایمیل شو. نو دا ته باید په یاد ولرئ. هر کله چې دوی دغه مشکل هغه وخت کې حل شي او هر کله شپږ میاشتې یا کال بعد دوی بیا باید دغه ادارې ته ورشي تر څو ثبت نام وکړي یا دوی هغه مثال توګه دوی اشوغانس دپاره دومان کړی دی، دوی بیا غواړي چې هغه اشوغانس خطم شو دوی هغې دپاره دوباره دومان وکړي. نو باید د دغه وطندار اکاونټ ته هغه د ادارې مسؤل ننوځي یا د ملګری که څوک د سره کومک کوي هغه ته خلاص کړي تر څو هغه د هغه اشوغانس دپاره دومان وشي. نو بیا دغه وطندارانو ته خپل پاسورډ او جیمیل نه خلاص یا دغسې د انف اکاونټ واخله. اکثره ملګري دا مشکل لري چې زما نه هیر دی زما د انف اکاونټ څه پاسورډ و یا په کوم ایمیل خلاص شوی و. بل غټ مشکل دا دی چې وطنداران اکثر په نورو خلکو په ایمیلونو باندې خپل انف اکاونټ خلاص کړی یا نور داسې اکاونټونه خلاص کړي. بیا دوی نه کال بعد یا شپږ میاشتې یا پنځه میاشتې هر کله چې دوی دوباره ضرورت شي دوی نه هغه پاسورډ یا هغه ایمیل هیري. نو زما د دغه ملګرو نه هیله دا ده چې هر کله تاسو یو ادارې ته ورځئ ستاسو هلته هغه اکاونټ جوړېږي ستاسو په جیمیل باندې اول تاسو په خپل جیمیل باندې جوړ کړئ. که جیمیل جوړولو باندې نه پوهېږئ ملګري نه تاسو کومک اخیستلی شئ، ولې باید تاسو خپل یو جیمیل ولرئ او هر کله چې هغه اداره کې ثبت نام وکړو تاسو خپل جیمیل ورکړئ، د بل چا جیمیل د خپل ایمیل ورکړئ، د بل چا ایمیل تاسو مه ورکوئ. که هغه په جیمیل کې یاهو کې هر څه کې خو تاسو خپل ایمیل نه استفاده کوئ. بله خبره دا ده چې تاسو باید پاسورډ یاد ولرئ. زه په دې پوهېږم چې دلته ډېر زیات ادارات دي او موږ هر ځای کې خپل آنلاین ثبت نام کوو نو ډېر پاسورډونه موږ سره راځي. ایمیل خو ستاسو یو شو صحیح ده، خو یو دی خو به نه هېرېږي، پاسورډونه ډېر کېږي. نو تاسو ځان سره باید یو وړې کتابچې واخلئ او هر کله چې تاسو یو اداره کې آنلاین ثبت نام کوئ تاسو خپل پاسورډونه ځان سره ولیکئ. یعنې دومره ادارات دي دومره شیونه دي چې هر پاسورډ څوک یاد نشي لرودلی. زه خپل همداسې یم، نو زه هر پاسورډ ځان سره نوټ کوم، ځان سره یې لیکم چې تر څو ماته یاد وي. ځکه مثال تاسو بیمه دپاره دومان وکړو، تاسو بیمه واخیسته کال بعد هغه خلاصه شوه نو تاسو مجبور یې چې بیا بیمه دپاره دومان وکړئ. دغسې کښتې نویګو کارډ واخله، دغسې انف ته تاسو بیا ننوځئ. نو دغه پاسورډونه تاسو نه مې هیله ده چې دغه پاسورډونه ځان سره خپل یاد ساتئ، ځان سره یو کتابچه باید تاسو ولرئ هغې کې دغه ځان سره نوټ کوئ لیکئ چې بیا تاسو ته مشکل نه جوړېږي. او بله خبره دا ده چې کوشش وکړئ خپل ایمیل، کوشش نه باید تاسو حتما خپل ایمیل ورکړئ، پردي ایمیلونه مه ورکوئ. اوس دغسې ډېر ملګري چې مشکلاتو سره مخ بیا مجبور چې دغه ایمیل دوی بدل کړي هغې ته انتظار وکړي، دا وخت نیسي، دغه مشکل بیا ډېر غټېږي. نو تاسو خپل ایمیل هر ځای کې ورکوئ، بل هر پاسورډ تاسو ځان سره نوټ کوئ. دغه یو غټ مشکل دی چې ما لیدلی، زما ملګرو دا نوټ کړی دی. دلته زه چې کله اداراتو ته ځم هغه ټول همدا وایي چې افغانانو کې غټ دغه مشکل همدا دی چې دوی نه هېري. نو تاسو هغه پاسورډونه ځان سره نوټ کوئ او خپل ایمیل نه استفاده کوئ. مننه.